اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم هدایت الرحمن یوسفزی د MS Excel 2010 سپورت کلاس سره. ګرانو قدرمنو کتونکو، نن به مونږ وایو په MS Excel کې کنډیشنل فارمیټینګ. کنډیشنل فارمیټینګ چې دی زما سره ډېر انټرسټډ او امپورټنټ آپشن دی د هوم مینیو. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، په تفصیل سره به وایو. د دې لپاره زما سره د لږ ډیټا ضرورت دی، نو دا ډیټا ما راواخیسته. ګرانو قدرمنو کتونکو، کنډیشنل آپشن کې چې ماته ویلی شي، نو ګرانو قدرمنو کتونکو په دې کې ویلي لومبی چې پکې راځي هایلایټ سیل رول راځي. نو په دې کې زه وایم چې پرس که ګریټر دین 50 زه وایم چې ماته هایلایټ که هغه سیل چې ګریټر دین 50. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو د هایلایټ سیل هغه کله چې هم د دې ځای نه چینج کولی شئ. زما سره څنګه چې ما کلیک کړو نو دغلته د سیل هغه کلر چې دی چینج کېږي. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، دې پلې ماته کوم وښو چې ګریټر دین 50 کم دي زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو، نو هغه یې ماته څه چلو کړو، هایلایټ یې کړو. ماته زه یم چې لیس دین 50 ګرانو قدرمنو کتونکو، هغه د دې دویم آپشن نه کېږي زما سره. لیس دین 50 زما سره د دې ځای نه کېږي. لیس دین 50 ماته اوهو بټوین. نو بټوین کې زما سره راځي چې تاسو وکئ چې فرض کوم دلته 37 and 58 په میس کې چې زموږ سره څومره نمبرز دي هغه ماته وښایه. نو فرض که ما دغه کړو نو دلته زما سره څه چلو کړو، هایلایټ کړو زما سره. او په دې کې راځي زما سره ټاپ 10 چې راځي. په دې کې نور چې دي زما سره ایکول ټو چې ایکول د څه برابري ټیکس. او په دې کې زما سره کم ټیکس چې هغه ماته هایلایټ کړي. ډیټ زما سره پکې ډوپلیکیټ ویلیو زما سره لکه فرض کا ډوپلیکیټ ویلیو پکې زه ومه. ډوپلیکیټ ویلیو پکې زما سره څه دی 56 او 56 پکې زما سره ډوپلیکیټ راغلی زما سره. فارمیټ آپشن کې چې دویم زموږ سره کم راځي هغې کې راځي ټاپ باټم رول. ټاپ 10 پکې زه یم فرض که، نو ټاپ 10 پکې زما سره دا دي. ګرانو قدرمنو کتونکو، کوم چې زما سره هایلایټ کړي دي نو هغه زما سره څه دي، ټاپ 10 دي پکې. بل پکې زما سره دي ټاپ 10% زما سره پکې څه دي 68 چې پکې دی زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو، نو هغه 10% دی پکې. نو دې ځای ماته څه کړو، هایلایټ یې کړو ماته. داسې پکې راځي اباو ایوریج او بیلو ایوریج. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو ویلی شئ د دې نه. دلته زما سره راځي ډیټا بار زما سره راځي. دې نه زه څه چل کوم، دې نه مختلف قسمه بار زه دې له ورکولی شم. او دا چې کوم دا کلر څومره سیوی ماته، نو ګرانو قدرمنو کتونکو هغه انسي هغه ویډیو به زما سره څه د ټول نه به سیوا وي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ ګرانو قدرمنو کتونکو، نو زما سره څه چل کم کلر ته زه پوزم کم یو ډیټا بار ته زه پوزم، نو زما سره څه چل کېږي، دې پله کلرز چینج کېږي. او کم کلرز چې زیات دي لکه دې پله 68 ته پکې ګورئ، 65 ته 63 ته پکې، نو د دې دا کلر چې ټول نه سیوا دي. دې ځای کې نه زما سره د ټول سیل چې دی کلر چینج کولی شئ تاسو، کم چې پکې د ټول نه سیوای. دې ځای کې نه ایکان مختلف قسمه ایکان تاسو اخیستی شئ ګرانو قدرمنو کتونکو. لکه فرض که کم چې د دې چې کم د دې ایرو چې کم طرف ته ګرانو قدرمنو کتونکو هیډ وي، نو زما سره به څه هغه به ګریټر وي. دې ځای کې نه مختلف قسمه تاسو اخیستی شئ ګرانو قدرمنو کتونکو. چې زما سره تاسو پکې نیو رول هم دغه کولی شئ، کلیر رولز لکه کوم رول چې تا اپلای کړي د دې ځای نه کلیر کولی هم شئ ګرانو قدرمنو کتونکو. دا زما سره کنډیشنل فارمیټینګ آپشن و زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو. دلته فارمیټ ټیبل دی، نو فرض که زه دلته څه ایریا چې زه سلیکټ کړم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه د دې ځای نه څه چل کوم، فارمیټو. نو تاسو ته ګرانو قدرمنو چې ویر ډیټا از فار یور ټیبل ویده ډیټا چې د صحیح ده. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو به دلته څه چلو کوئ، په اوکې باندې به کلیک کوئ. نو زما سره څه چلو ټیبل ته په دې کې مختلف قسمه فارمیټینګ دي زما سره. کم یو ټیبل ته مختلف قسمه ډیزاینینګ دي زما سره. تاسو کم یو ټیبل ته پوځئ نو هغلته زما سره اپلای کېږي په دې باندې. دا خو زما سره ټیبل فارمیټینګ زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو. دلته دی زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو سیل سټایل دی زما سره. سیل سټایل کې موږ څه چل کولی شو، سیل له مختلف قسمه سټایلز چې موږ ورکولی شو ګرانو قدرمنو کتونکو.
د دې ځای نه څه کېږي د سیل سټایل چینج کېږي زما سره. فرض که زه وایم چې دا یو زما کلیک کو ګرانو قدرمنو کتونکو، زه وایم چې د دې ځای نه کامه په پای کې کامه ولګېدې، کامه کرنسي زما سره کرنسي 0% ګرانو قدرمنو کتونکو. تاسو د دې ځای نه چې دی نیوز سیل سټایل هم دغه کولی شئ، مرج سټایل هم دغه کولی شئ ګرانو قدرمنو کتونکو. یعنې چې دا دوه سیل چې دي یا دوه نه زیات سیل مرج کړئ دلته زما سره، نو ګرانو قدرمنو کتونکو دې ځای نه د هغې سټایل چې دی بدلېږي. نو ګرانو قدرمنو کتونکو د نیکسټ ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان، الله نګهبان.